کې دا ټول د کم صاحب او د کم معتبر سړي وي هر سړي به په خپله خوښه ورته فرشونه رازغړول سمټ پې ورته راوړل او باقي کارونه به یې ټول ورته کول خو دا د پاک رب کور دی پاک رب کولی شي چې خپل کور په خپله جوړ کړي ما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی ما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلي یتیمان لشمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی شهیدان لشمار وتلي یتیمان لشمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کونجه جهان دی پورا وشول څلوېښت السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الحمدلله ثم الحمدلله مسلمانان یو او د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او امتیان یو الحمدلله ټول په اتفاق راټول شوي یو جامع جمعیت دی او د څو کلو جمعیت دی ستونزه مشکلات لري د صحیح اوبو هغه ځواني هغه دارایي هغه سرمایه موږ او تاسو ته پاک رب راکړې ده خو په امتحان کې اچولي وو الله رب العزت په دې امتحان کې موږ کامیاب کړي قدرمن مولوي صاحب ولاړ دی چې څه ستونزه جمعیت لري جامع جمعیت د مشر د خوله نه به یې واورو بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اول خو راغلو مېلمنو ته او بیا خصوصا عطا صاحب او دوی ملګري همکاران دو د ستړي مه شوئ یو هر کله راشئ والله په ستاسې دغه خیر قدمونو په تله نیکۍ کې درته وایي چې الله یې نور توفیق هم درکړي زموږ ستونزه عمومي دا ده چې په 14 د جوزا 1304 کال تقریبا نن 28 کاله مخکې موږ د دغه مدرسې او د جامع مسجد شریف تعداب ایښی وو او ځمکه ورته زما والد صاحب وقف کړې وه کفالت یې ماته سپارلی وو خو په دغه 28 کالو کې موږ د خټو نه یو مسجد شریف جوړ کړی و هغه د توتکرو مرغیو په شانتې به لږه لږه خټه کېښودله بیا په مرور د وخت سره ستاسو غوندې د عامو مسلمانانو ورونو او خویندو په 10 او 20 روپو چاندې باندې دا د مسجد دا پوخ کار را شروع کړ کله چې کرونا ولګېدل او مشکل جوړ شو زموږ چانده بنده شوه د دې مسجد تقریبا په 15 کال کې موږ 95 کې تقریبا چې 2 کاله به کېږي شاوخوا په دومره وخت کې موږ د دې لنټره چولې وه د مسجد په سر باندې اوبه ډب ودرېږي شاوخوا ته یې ودرېږي پلستر یې نه ده شوې لکه د ترمیم کارونه ټول پاتې دي مخکنۍ قرضداري هم پاتې ده پاکو اوبو ته ضرورت لرو چې لمنځګزاران ورباندې
او د سونه ور باندې وکړي د سکرو دپاره چې خلک پیدا وکړي او شاوخوا خلک ونه پیدا واخلي نو دې اشد ضرورت مونږ ډېر جزاک الله خیر. مولوي صاحب دا راته وایي تر دې دم غړي پر تاسو جمعیت کارونه دونه کړي، دلته جمع کېږي، دلته منځونه کېږي، تاسو اودس چیرې کوئ؟ مونږ تر اوسه پورې اودس اخواته د نیر اوبه روانې دي د مجبوریت هغه نیر اوبه پاکې دي؟ هغه اوبه مسله ورکې دا ده چې کله روانې اوبه وي اودس ور باندې کېږي، خو فقهایو مسله دا هم کوي چې طبعا کله سړي طبیعت یې نه مني چې نجاست ورکېږي یا احساس دې کوي دغه سړي اودس ور باندې بیا صحیح نه تمامېږي. خو لکه زموږ اشد ضرورت کوهي ته یا پاکو اوبو ته. قدرمن مشر خبرې وکړلې تر دې دم غړي پورې دا جمعیت هم چې رسولی دی په چندوم رسولی دی، 7 کالو کې دا حد ته رسولی دی د خویندو د ورونو په مرسته باندې 10 روپۍ چندې باندې. هی او چې یو هغه پیسې چې الله رب العزت مونږ یې په لالچ کې اچولي او راکړي دي د الله د کور په لاره کې نه صدقه او په کومه لاره باید مصرف کړو. د صحیح اوبو بمبي مشکل لري، صحیح اوبو مشکلات باید ورته زر تر زر وشي. ماجد ډېر ښایسته جومات یې جوړ کړی، مولوي صاحب نه نو څلور کنجا جهان دی پورا وشول 40 کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږ جامع جمعیت دی او 4000 پاتې دی. هغه جمعیت، هغه مسجد، هغه درب کور چې الله موږ او تاسو دپاره هر څه راکړي دي، خو د امتحان دور دی. کوشش وکړئ په خپل ګاونډ کې په خپل کلي کې د الله تعالی د کورونو سره معامله وکړئ. پیسې هغه پیسې دي چې خپل د مرګ نه مخکې صدقه کړي. د مسجد ستونزې پلستر یې پاتې دی، فرش یې نشته، دا ګوره په دا رقم فرش باندې دی خپل لمونځ کوي چې بس پاسه مس باران کې ودرېږي اوبه. الله بره نه اوبه درېږي. زه چې یو خبره انجینر صاحب اضافه کوم، تاسو ورته اشاره وکړه 7 کاله مخکې د دې لنټر اچول شوی، بلکې د دې دا نور ساختماني چارې تقریبا 21 کاله وخت نیولی دی. دومره وخت کې موږ په اول د خټو مسجد وروسته بیا کوږ شروع کړ، یعنې 7 کاله مخکې موږ لنټر اچولی، تر اوسه پورې زموږ د دې وسه نشته چې بره چتې په دغه فرش شي چې تر څو باران د څڅېدلو مخه ونیولی شي. او دا لاندې فرش هم نه لري، تاسې خپله ګورئ دا د څو کلیو جومات دی؟ دا د بره حاجیانو په نامه باندې دا ساحه چې دا نومول شوې ده په دې نامه یادېږي. خو شاوخوا مختلف اخواته ناخیل په نامه خلک راتلي، بدخیلو په نامه باندې دي، دارنګې جنتیانو په نامه دي، متخانخیل دي، اسدخیل دي، مختلف خلک هغه خلک چې هغوی زموږ مسجد سره تعلق لري، بیان دپاره شوق لري، ترجمې تفسیر شوق لري، هغوی دې خواته موږ متراجع موږ سره وتاړي. خو متاسفانه خلک غریب دي، وسه نشته، بس تاسو خپل حالات ګورئ. که دا کور د کم صاحب وي او د کم معتبر سړي وي، هر سړي به په خپله خوښه ورته فرشونه رازغلول، سمټ پې ورته راوړل او باقي کارونه به یې ټول ورته کول. خو دا د پاک رب کور دی، پاک رب کولی شي چې خپل کور په خپله جوړ کړي. موږ تاسې امتحان کې اچولي. یا الله پاکه ته موږ په دې امتحان کې کامیاب او ته له موږ نه راضي شي. د صحیح اوبو بمبي بور کار شروع کوو او انشاءالله تر پایه پورې به زموږ ملتیا کوئ او باقي کارونه یې خپل مړو پسې د خپل ورثاو پسې صدقه ده، د خپل ځان نه مخکې صدقه ده. تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړو. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ټول دعا وکړئ چې الله کریم دې دغه زموږ انجینر صاحب عطا صاحب او دارنګه دوی هغه خیریه بنسټ د دوی رهبري او د دوی کارمندان د دوی ځاني او مالی همکاران هغه مسلمانانو چې مرستې ورسره کوي الله کریم دوی دا سعی او کوشش په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. الله یې دوی صدقات قبول کړي. الله کریم دې ورته مزید توفیق ورکړي او الله کریم دې په دنیا او په آخرت باندې ورته حیات طیبه ټول ژوند ورنصیب کړي ورته. او هیله مو دا ده د عطا صاحب او د ملګرو نه چې موږ سره داسې د مسجد او دغه د کوی په کار کې او پاتې کارونو کې داسې مرسته وکړي لکه یو مریض چې په اضطراري حالت کې یا هسپتال کې پروت وي او د وینې ضرورت ورته زموږ دا پیغام د سره مسلمانانو وروڼو ته ورسوئ او عطا صاحب د الله پاک ورته ډېر پراخه زندگی حلاله او د خیر او د برکت اوږد عمر ورنصیب کړي ورته تر څو عامو مسلمانانو وروڼو نورم خیر ورورسي او الله یې تیر قبول کړي اند د الله توفیق ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر. جزاک الله خیر. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پری تمام دی د هر چا تیر گریوان دی. شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پری تمام دی د هر چا تیر گریوان دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور